د دین دا شمع چې کوم په مختلفو علاقو او په ملکونو کې د علماو د اکابرو د اسلافو مهنت سره اگر هغې نه رڼا خورېږي چې دا رڼا ختم شي. خو دا یو خبره خپل په دل و دماغ کې وساتئ او دا عقیده جوړه کړئ چې د دین څومره سلسلې دي، باوجود د دې نه چې کافر د دې د ختمولو کوشش کوي، خو الله کریم د دې د زیاتولو کوشش کوي. او الله نن 1400 کاله مخکې قرآن کې د آیت نازل کړ دی او دغه خلقو ته جواب ورکړ دی چې یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم ویابى الله الا ان یتم نور خدا کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. د دین دا چراغ دا بلیگی سوک دے کے تیل اچے یو کناچے، سوک دے کے محنت کئی یو کنکی، سوک دے کے جد و جہد کئی یو کنکی. دا دا چا دا محنت او دا جد و جہد محتاج نہ دے، سکا دا آخری دن دے. اور امام الانبیاء خاتم النبیین امام الرسل دانائے سبل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دے. زمان دا طول عقیدہ دادا چو دا حضور نرست بل نبی بل رسول حضور ہوئے بل نبی. دا قرآن اعلان دے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. رسول کریم آخری نبی دے. رسول کریم نرست بل نبی. حضور چه کم دین راور دے دا دینم آخری، کم پیغام راور دے دا پیغامم آخری. حضور ہوئے تاسو دا آخری دا با دنیا تر دا با تر قیامت پوری چلی گی، دا با تر قیامت پوری چلی گی. چه دا ابو جہل پر ظلم مانے، دا عتبہ و شیبہ پر منصوبوں مانے، او دا کفار مکہ پا مکر مانے، او دا آغا زمانے قیصر و کسرا پا منصوبوں مانے. دا دی دن لار ندر کوشے او بالکل ابتدا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم او یو سو صحابہ ورسرا چه آغا زمانہ کی دا دی لار ندر کوشے. نو پا دی زمانہ کی خو پا عرب ہاں مسلمانان دی دا دین اسلام لار سکرکاوولے نشی. منگل پا دی شکر پکار دے چه من پا دی زمانہ کی اسلام سر وابستی، دین سر وابستی، شریعت سر وابستی، قرآن سر وابستی، سنت سر وابستی. من دا ختم نبوت پا عقیدی مانی مضبوطہ اور مستحکم عقیدہ لرو. من صحابہ اکرام زان دا پاوا معیار او ایڈیل منو. من قرآن دا اللہ آخری کتاب کرو، من اسلام خپل مذہب کرو. او دا عقیدہ دا زمان کہ دا اسلام نا علاوہ قبل مذہب کے نجات نشتا، اسلام نا علاوہ قبل مذہب کے کامیابی نشتا. کہ یہ سرے اللہ طرف سے دلواری دا اسلام دا چھترے لاندبا اغل راتنل رازی دا حضور اکرم دا منی اطہار لمن بن نسل رازی دا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابوں پر نقش قدم مانبا فنل رازی. نن زمان دا دی دینی مدرسو، زمان دا مساجدو، زمان دا دینی تحریکاتو تنظیماتو
मिशन और नारा और जमन मकसदी असलीम दादे ददे उम्मत रिश्ता इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा को मजबूत तरीका माने कायम और दायम पाकिसी ज़कत द हुजूर लमन प्रेगे दे द हुजूर दिन प्रेगे दे इस्लाम प्रेगे दे शरीयत प्रेगे दे कुरान प्रेगे दे नबिया कामयाबी निश मिलावे दे और मक्कले कदर मानी हम जान पूरा कहे इस्लाम जमन द टूल दे पारा आखिरी मजहब दे और दाए खबर माने हम जान पूरा कहे कि कुरान आखिरी पैगाम दे मुसलमानानो नौजवानानो मशरानो कचरानो नन मंग टोलना कभी माने फखर पकार दे कभी माने शुक्र पकार दे क्या अल्हम्दुलिल्लाह मंग मुसलमानान हुमई मंग इस्लाम उम्मनु मंग इमामुल अंबिया आखिरी नबी उम्मनु और मंग साहबे इकराम ने यार हक उम्मनु। खैर दे बारान दे रहमत बारान दे मजा कई के नहीं दी कि तुमरा से फेनिश ची उबदी तासु नो मौलाना से चकम द मदरसी बुनियाद खेदे और मदरसा रवाना दा कुल बतावन को इंशाअल्लाह लास्ट पूर तक है तावन बको चंदन वालमा जरी गए मत आसो तावन दादे च मशुमान बदाखिलो अस्युम जबाता उस दरखास्त दादे दा औलाद चारा कर दे इंशाअल्लाह उन वारी अगर दुनिया टोल डॉक्टरान दल इलाज कई औलाद ब मिलाउशी जी औलाद देने वाला कौन है ऊंची आवाज से कौन है यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। औलाद सुख कई अलकान सुख कई हुजूर है तसमातर बारन बोरी की जानना बेटे कौन देता है बेटियां कौन देता है दोनों कौन देता है किसी को कुछ नहीं देता। ये इख्तियार भी किसके पास है मालदार है अरबपति और खरबपति खुद कोर आंगन और द मोर जोलाई द बचीना खाली कोशिश न कई हजरत दुआ कीजिए डॉक्टर साहब दवा दीजिए फला साहब आप तावीज लिख दीजिए वो कल अल्लाह पे सलमी के लिए बची वर्त में लगेगी दाव खिस्ता माशुमान चिरा कर दी चारा कर दी हुजूर तौहीद खबर है चारा कर दी इसने दिए और सारी कायनात किसके कब्जे कुदरत में है कुल कायनात तो चाप कब्जे कुदरत के लिए मर गए तो जुअन मालिक सोखते इज्जत और जिल्लत मालिक सोखते बादशाह कौन देता है बादशाह कौन छीनता है कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत किसके पास है रुचदा माशुमान अल्लाह रा कर दी न पकार न दा चपदी मन दिल इज्दकु पकार न दा चुदा मन कुरान तके न पकार न दा चुदा मन सुन्नत तके न पकार न दा चुदा दुई दा अकीदो मन निगरानी को औज़ो खबर को
نن چې دنیا کم صورت اختیار کړ دې او دنیا د یو کلی په شان جوړه ده په دې کې لکه څنګه چې د دین خبره رسول آسان دي داسې د ګمراهۍ خبرې رسولم ډېرې اسانې دي لہذا په دې صورتحال کې بھائی وریږي دیکھو د دې سال نشته نو نه صحیح باران کو خده باران دی وریږي اسوم ګرمي ده کنه کنه مفتی صاحب کنه اخر د باران دا خودم غلا جاری بسو ساتم چې تاسو کینه به جاری وسه کینه جی تاسو کینه به پرې کړه مشران علماء کرام بدن لږه ګوري تاسو کینه بارا کینه دوی کینه ده سیبو خیر باران دې عمر زه ګولای خو نه دي باران دې خوشاله لل پکار دي باران د پاره خلق پیسې خرچ کوي داسې علاقو ته چې د باران وریږي والله موږ باندې به د پیسو نه باران وری ویا سبحان الله حضور ویا سبحان الله ہمارا ذاکو چې دا ماشومان د الله نعمت ته مونږ ته راکړ دې خپل ماشومان بدین ته او قرآن ته او سنت ته کینو ما طرف ته جی مشران ما طرف ته ګورو کینو بدین ته جی لاس پورته کوي څوک په خپل بچي حافظ قرآن جوړي ماشاءالله الله دې تاسو له نور راکړي په بډاوالي کې دې الله تاسو له راکړي انجی دا زمونږ نظریه نه ده دا به د بل چا نظریه چې دو بچے یې اچھے د هغوی نورې څه منصوبې دي موږ د هغه نبي امتیان یو چې هغه د دو بچو موږ ته درس نه دی راکړی هغه موږ ته درس راکړی دی چې داسې زنانه سره نکاح کوئ چې هغه بچي زیات راړي حافظان به جوړو عالمان به جوړو د مدرسو سره به تعلق ساتو دینی تحریکاتو سره به تعلق ساتو خپل د علاقې چې کوم زمونږ دینی تشخص دی د دې لحاظ به ساتو داسې نه چې باطل فتنې دلته راشي او زمونږ د نوجوانانو ذهنونه خراب کړي زمونږ عقیدې خرابې کړي او نوجوان ته وایم هم دا چې هر سورګیره شابل نی ته په فیسبوک باندې تقریر ګوري او فلانه سے ډیر زیات خسته خبرې کوي او به یې سرګي شاګل ني چرته د امام صاحب نه تاسو کا چې دا چا تقریر ته اوري آیا دغه عقیده اون ټیک ټاک نه ده د چا د درس نه چې ته متاثر ای آیا د فکر ټیک دی او کنه دی د چا د نظریې نه چې ته متاثر ای آیا دې څنګه رنګ خبره کوي قرآن خداوي چې ومن الناس من يوجب قوله في الحياة الدنيا د خلق په خبرو کې نه راځي نن د انټرنیټ دور دی فتنه ډېر تیزۍ سره خورېږي د ختم نبوت منکرین کا انداز بدل कर हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे अजमत सहाबा पे वार करने वाले शिया वो वार बदल कर हमारे नौजवानों के ज़हनों को खराब कर रहे हैं लोगों को उलमा से मुतनफ़िर किया जा रहा है मदारिस से दूर किया जा रहा है मसाजिद से दूर किया जा रहा है ज़माना उस्तादों कामयाबी ने किया तो द मुलियान लमन बनी से द मदरसे सरबा पर राबिता बराबर साथे जुमात सरबा पर राबिता बराबर साथे जगह द हर कितने जवाब मदरसा द हर जुल्म जवाब जुमात दे द हर गुमराह जवाब आगा उलमाए इकराम दी सो पूरी चिस्ता ताल्लुक आले हक उलमा सरे तो चलते निश गुमराह के दे ता चलते नजरिया और फिक्र निश बर्बादे दे चल तस्ता अकीदा कमजोर के दे निशी जका जदा उलमा
تا ته د توحید سبق راکوي او چې تا د توحید سبق دین یې زده کړ چېرته هم ته په شرک کې نشې مبتلا کېدی دا مدرسه او جومات او ملا تا ته د ختم نبوت درس راکوي او تا چې د دوی نه واورېده چېرته هم د قادیانیت وار په تا باندې نشي چلېږي دا مدرسې او جوماتونه او ملیان ستا په دل او دماغ کې د صحابه کرام اهل بیت اطهار رضوان الله تعالی علیهم اجمعین محبت اچوي او د چا په زړه کې چې د صحابه او اهل بیت محبت وي ته چېرته هم د ګمراهانو په ګمراهۍ کې او په هغې جال کې نشي راتلی ضرورت د دې خبرې دی خپل عقیده درسته کوي خپل عمل درست کوي خپل فکر درست کوي خپل نظریه درسته کوي تعلیم علماو سره مدرسې سره جماعت سره دیني تحریکاتو شخصیاتو سره وساتئ خپل فکر هغه فکر جوړ کړئ کوم چې امام الانبیاء صحابو ته فکر ورکړی عمل هغه جوړ کړئ که عمل چې حضور صحابو ته ښودلی خپل د ماشومانو تربیت داسې وکړئ لکه څنګه چې صحابو خپل د ماشومانو تربیت کړی د حسن او د حسین تربیت چې څنګه شوی د ابن عباس او ابن مسعود او د ابن عمر تربیت چې څنګه شوی داسې خپل د ماشومانو تربیت وکړئ ضرورت دی د دې زمانې ضرورت دی د دې حالاتو ضرورت دی د دې زمانې چې موږ خپل په حالاتو باندې نظر وساتو زه علما کرامو ته هم دسبسته درخواست کوم دا زموږ ذمهواري ده العلماء ورثة الانبیاء کم ستار چې موږ ته لګېدل دی العلماء ورثة الانبیاء کم اعزاز چې موږ ته میلاو دی دا دې دپاره نه دی میلاو چې موږ به صرف 5 وخته لمونځونه کوو دا دې دپاره نه دی میلاو چې موږ به صرف نکاح پړاو دا دې دپاره نه دی میلاو چې موږ به صرف جنازه کوو که موږ د علماو وارثي او یقینا علما د انبیاء وارثان دي نو بیا د هر باطل قدرت مقابله د علماو ذمہ داری ده د هر ظالم او جابر مقابله د علماو ذمہ داری ده د هر گمراهۍ جواب علماو باندې لازم دی د هر باطل فکر جواب علماو باندې لازم دی علما چې د انبیاء وارثان دي نو بیا د نبی په وراثت کې مسجد نبوي هم دی خو د نبی په وراثت کې د شفاعت مدرسه هم ده چې د نبی په وراثت کې د شفا مدرسه ده نو بدر هم دی احد هم دی حنین هم دی تبوک هم دی د ابوجهل په سترګو کې سترګې اچول هم دي د عتبه او د شیبه په سترګو کې سترګې اچول هم دي د باطل په ګریوان کې لاس اچول هم دي دا هم د نبي سنت دی دا هم د نبي وراثت دی دا هم د نبي فکر دی دا هم د نبي نظریه ده او الحمدلله زه فخر کوم چې زموږ تعلق د دیوبند هغه اکابرو سره دی چې موږ حالاتو ته نه دي کتلي موږ د امت مسلمه د افکارو موږ د امت مسلمه د نظریاتو حفاظت کړ دی حکومت د انګریزو خو زما اکابرو دا نه دي کتلي چې حکومت د برطانیه دی دوی به موږ ته سزا راکړي هغه اکابر هغه کې شیشه پیرایي دیوار هغې ته ولاړ او انګریز کوشش دا کوي چې د لا اله الا الله بنیاد ختم کړي قرآن ختم کړي سنت ختم کړي 200 کالۍ په دې خطه باندې حکومت وکړو علماو ته د درس اجازت نو د مدرسې اجازت نو د جماعت اجازت نو خو د ټول مسلمانانو 200 کاله وروسته تاسو وګورئ زما اکابرو قرآن اصلي شکل کې رسول دی که نه دی رسولی نیم سوه کاله محنت وکړو انګریز چې قرآن به ختم شي قاسم ننوتوی ستا په قبر دی الله کروڑ رحمتونه نازل کی
रशीद अहमद गंगोही अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब की। शेखुल हिंद और हजरत मदनी अल्लाह तासु अंता द साहबा इकराम मलगिरी जोड़ की गावी मैयत के अल्लाह तासु नसीब की। आगा दूर द जुल्म दूरो, आगा दूर द जबर दूरो चे हुकूमत द अंग्रेजो जमा काबिर तासु माता हक पटकर दे। हाँ हजरत कासिम ननोतवी रहमतुल्लाहि अलैहि वारंट जारी शो चदे गिरफ्तार है कहे द्रेर पोशो द्रेर उस्तरावत खल्क वर्ते हजरत न वारंट वापस शो न दे तासुलत साइड तशाए हाय कासिम ननोतवी वही द हुजूर पसीरत के रोपोशी माता न मालूमा जब गिरफ्तारी वाले काम वो कासम ननोतवीबा पल द खबरें न शात नहीं। अबुल कलाम आजाद अंग्रेज वर्तवई सानुम से दे जमानुम दादे दफलार नुम दे से दे दमाद दफलार नुम दादे सब पेशा सदा अगर वर्तवई अंग्रेज जजा स्ता कलम जमा पेशा निशी लिखले स्ता कलम जमा पेशा स्ता कलम जमा पेशा हुजूर वो स्ता कलम जमा पेशा अंग्रेज जज वही जनास निकलो लाइन माल तनख्वाह दे पर राके जो जब लिखम अबुल कलाम आजाद वे निशी लिखले चक्कर इस्लाम जजों को तो अबुल कलाम आजाद ने अबुल कलाम आजाद टोल अदालत जानता मुतवज्जे को वे जमान दादे द प्लान दादे और जज शेख चित्तमा पेशा निकल गए नवारा जमा पेशा अंग्रेज खिलाफ बगावत थे। वे सुभान अल्लाह मैं सुभान अल्लाह टुकु के अल्फाज वेल्दी आसान दी कुछ हुकूमत दबुलवी इख्तिदार दबुलवी और फोर्स बिल सरई अल्तपद अदालत के अंग्रेजल अदावाइल खुदा मुंता अखफल दा काबिरुना तो वरसा की हक में लाओ दे और मंग तो हक मानी चर तुम सौदाबाजी इंशाअल्लाह सो पूरी चमन चंदी सो खपकी गए कुछ खुशहाली की चाहे सारच हुई और कसम बात कीगी मंगने दखल को गिला सुधा रकीबों ने रपट लिखवाई जा जा के थाने में रकीबों ने रपट लिखवाई जा जा के थाने में क्या अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में गिला दादा होता उस तवे नौजवानों पला अकीदत दुरुस्त है ताउस तवे मशरानो फल ताल्लुक जुमात और मदरसी से होता है मंग इंशाअल्लाह स्तासु पर नजरियात माने स्तासु पर अकाइद माने स्तासु पर फिक्र माने और दीनी रिवायात माने चलते शोदाबाजी उनको मंग दहार काफिली खलती दागे काफिले सरखैर कासिम ननोतवी दागे काफिले सरखैर रशीद अहमद गंगोही दागे काफिले पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की मंगदार काफिले खलती छुपागे काफिला की शेखुल हिंद मुश्ता खलील अहमद सहारनपुरी मुश्ता हुसैन अहमद मदनी मुश्ता अताउल्लाह शाह बुखारी मुश्ता मुफ्ती महमूद मुश्ता मौलाना गुलाम गौस आजादी मुश्ता हक नवाज शर्मी मुश्ता आजम तारिक ज़ौर रहमान और अली शेर मुश्ता मंगदार काफिले खलती इंशाअल्लाह नज़ीर मंगदार काबिरु व नज़रियात व अफकार मानी ये देख रखो भाई बैठो यार चिराग मुफ्ती सिद्दल तबराजी बिया बताओ किन मंग दागा काफिली खलकी मंग वफा करदा जदता सुना वफा वालम
تاسو به د علماو سره وفا کوئ وګوره ان شاء الله نور په وګوره ان شاء الله هر سخت او په مشکله کې به مرګرتیا کوئ جماعت او مدرسه کې کم خلق رواني داغي خلق مقابله به کوئ په وګوره ان شاء الله ان شاء الله دا زما سم تاسو باندې فخر دی زه هر ځای کې دا خبره کوم چې د بډګرام عوام همیشه علماو سره پاتې دي الحمدلله د بډګرام ولس په دې ځای مشران او نوجوانان دوی چې کوم اعتماد هر اعتبار سره په علماء کرامو کړی دی داسې اعتماد په بل ضلع کې ما نه دی لیدلی خو دې اعتماد کې به اضافه راولئ دې محبت کې به اضافه راولئ دې تعلق کې به مضبوطوالی راولئ ځکه زمونږ او ستاسو تعلق هغه د مفادو تعلق نه دی زمونږ او ستاسو تعلق هغه د ووټ او د نوټ تعلق نه دی زمونږ او ستاسو تعلق هغه د دنیا د اغراضو مقاصد تعلق نه دی زمونږ او ستاسو تعلق الحب فی الله والبغض فی الله د الله دپاره مینه او د الله دپاره نفرت دی او چې څوک د الله دپاره مینه کوي او د الله دپاره نفرت کوي هغه په دنیا کې کامیابی د محمد رسول الله د صحابه عالی شان صفت داو چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم کافر په مقابله کې شخص آپس کې رحم دلو د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین داوی زندگی دا ہوا کہ کله به د دین دا تعلق خبره رااله د ټول تعلقات دی پرېښودل او صرف د دین تعلقات دی تبعی دین تعلقات دی مخې ته بوتل حضرت ابوبکر صدیق یو ورځ خپل زوی سره ناست دی عبدالرحمن نوم دی او عبدالرحمن ورته وایي بابا جانا دې مخکې حالت کفر کې چې کله عبدالرحمن هغه ور خبره کوي چې هغه پلاني جنگ کې د بدر جنگ کې ته زما د تورې لاندې راغلی خو ما وی پلار مې ما تا نه صرف نظر وکړو ما تا نه مخ واړو ته مې بچ کړې حضرت ابوبکر ورته وایي چې بچیا که ته زما د تورې لاندې راغلی ما به تا سره څه کول عبدالرحمن عرض کوي بابا جانه ته زما پلار وې تا به هم ما سره د شفقت مظاهره کوله تا به هم ما باندې صرف نظر کو تا به هم څه نظر اندازه کولم ما باندې به د ګزار نه کو وا ابوبکر صدیق پیغمبر سره مینه وګورئ محبت وګورئ عشق وګورئ الفت وګورئ محبت وګورئ نه بچیا عبدالرحمن که ته زما د تورې لاندې راغلی ما به ستا سر قلم کړو او دنیا ته به پیغام ورکړو چې د محمد په مقابله کې زوی راشي نو ابوبکر د هغه سر قلم کوي نعره تکبیر حضرت صحابه شان صحابه نعره تکبیر وہ بزرگ ہے شان صدیق اکبر بزرگ ہے شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر تاسو ته پته ده چې دا د ذوالحجه میاشت ده نن شلم تاریخ دی د دې میاشتې په اتلسم تاریخ 35 هجري کې یو عظیم صحابي شهید شو تاسو ته پته شته چا ته پته د مولیانو نه علاوه لاس پورته کوي څوک دي په ټولې مجمع کې 45 کسان موږ ته خلک وایي تاسو څه کوئ موږ د صحابو تعریف هم کوو موږ دنیا ته پیغام ورکوو چې خپل کنیکشن هغه مقدس واسطیانو سره جوړاو کوي 35 هجري 18 ذوالحجه د 22 د 44 لاکھ مربع میل حکمران 12 کال حکومت کړو په صحابو کې د ټولو نه سخي د پیغمبر علیه السلام دوهرا داماد دلونه یکی بعد دیگر ول نکاح کې ورکړي په کائنات کې دا اعزاز چاته نه دی حاصل حضرت آدم نواغلا
تر محمد رسول الله پوری صلی الله د یو نبی دولنوم د چا په نکاح کې یکي بعد دیګری نه دی راغلی سوای د حضرت عثمان نه او دویم لوري چې وفات شو د حضور نو حضور ارشاد فرمایل که زما صلیح لونه وي او یو وفات کېدلی نو ما به د هر وفات شوي لور نه وروستو د بلې نکاح عثمان سره کو ځکه د محمد نه ښه څښل نشته او د عثمان نه ښه داماد نشته وای سبحان الله دی خبر باندې ځان پوهه کول پکار دي او دا علماء کرام دلته ناست دي حضرت عثمان هغه عظیم صحابي دی چې نبی علیه السلام ول د مرګ بیعت اغوستی دی کله چې حضور د حدیبیه نه ولېږه مکې ته او خبر راغی چې عثمان شهید شو حضور صحابه راټول کړل چې ما عثمان لېږلی هغه شهید کړی دی د مرګ بیعت وکړئ 1400 صحابه د مرګ بیعت وکړو چې یا به د عثمان بدل اخلو یا به ځان قربانو دا منظر الله ته دومره خوښ شو چې الله جبریل ته وویل ورشه او رسول باندې دا آیت نازل کا چې لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره د کوم صحابو چې د ونو لاندې ستا بیعت کړی د دې ټولو نه الله راضي شو خاموش کوزیږي به کرسۍ نه څوک کوزیږي نه کوزیږي چېرته کوزیږي کرسۍ څوک پرېږدي اسانه سره کرسۍ څوک پرېږدي نو زه عرض دا کوم چې خپل ماشومانو ته وایه دا نن زموږ ماشومان وایي زما ایډیل څوک وایي زما ایډیل شاهد خان افریدي دی څوک وایي وسیم اکرم دی څوک وایي سلمان خان دی څوک وایي عمران خان دی څوک وایي ګل رحمان دی څوک وایي عبدالرحمان دی څوک وایي جانان دی څوک وایي پته نه څه وایي بھائی ایډیل زموږ دپاره صحابه کرام دي ایډیل موږ دپاره څوک دي او دا یو عقیده علما ناست دي د صحابه ووالي سره چې صحابه ټول معیار حق دي څه شی دي دلته یو مفتی په دې پېښور کې هغه صحابه معیار حق نه دي اې د توتکۍ زویه قرآن وایي چې صحابه معیار حق دي او ته وایي چې صحابه معیار حق ته معیار حق ته معیار حق او کم ابو بکر چې 30 کال نبی سره پاتې شوی دی هغه معیار حق نه دی کم عمر چې د نبی په صحبت کې ډېر عمر پاتې دی هغه معیار نه دی هغه عمر چې حضور فرمایي لو کان بعدي نبی لکان عمر کما نرست نبی نو سوف و نبی ته معیار حق او عثمان معیار حق نه دی کہ نبی علیہ السلام ان لكل نبی رفیقا ورفیقی فی الجنت عثمان دا ہر نبی او ملګری په جنت کې او زما ملګری په جنت کې عثمان دی ته هغه معیار حق نه دی هغه علي ته معیار حق نه وای چې هغه فاتح خیبر دی هغه علي ته معیار حق نه وای چې هغه د اتو کال په عمر کې د حضور کلمه نستدا هغه حسن او حسین ته معیار نه کړی معاویه ابو سفیان معیار نه کړی او تو تکیزیا من ستا خبره نه منو من به قرآن خبره منو قرآن وایي چې د محمد ټول صحابه معیار حق دي سدي او د صحابه والی سره دا عقیده هم یاد وساتئ چې صحابه باندې تنقید جایز نه دی صحابه باندې تنقید جایز دا وره صحابه باندې تنقید جایز او دا عقیده هم یاد وساتئ چې ټول صحابه جنتیان دي ټول صحابه سدي كل وعد الله الحسنى ټول صحابه سدي ټول صحابه ځکه دا یو ناره خپل بچو ته وښایه چې هر صحابي نبی جنتی جنتی ماشومان تاسو مو وایي هر صحابي نبی هر صحابي نبی هر صحابي نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی